د پنجاب منافقت ته د امرالله صالح سخت جواب. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر امرالله صالح یو ور بیا د پی ټی ایم په ننګه نظر ورکړی او په یوه اوږده لیکنه کې ویلي چې پاکستان د ویرې له کبله تر اوسه په څو برخو د پښتنو د ویشلو هڅه کړې ده. امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکنه کې ویلي د پاکستان ټول نظام د پنجابیانو په لاس کې ده او دوی پښتنو ته د پنجابیانو د واک پر وړاندې د یو ګواښ په سترګه ګوري، ځکه یې د ځپلو او ویشلو هڅه کوي تر څو پاکستان ټوټه ټوټه نشي. ښاغلي صالح پاکستان ته د بنګلادیش د بیلتون موضوع د پیغور په ډول وریاده کړې او ویلي دي د پاکستان 100,000 ځواکونه یوازې یو هندي جنرال ته تسلیم شول. ښاغلی صالح زیاتوي پاکستاني ریاست په لویو ملکي او نظامي څوکیو د پښتنو د کیناستو مخه نیولې او همداراز مذهبي ډلې د پښتنو د ملت پالو ډلو د فکري ځپلو لپاره ګمارلې دي تر څو د دین له نظره کافر معرفي کړي او خلک یې خبرو ته غوږ ونه نیسي. نوموړی زیاتوي پاکستان تل هڅه کړې چې په افغانستان کې د لاس وهنې لپاره وسایل په قبایلي جنسیو کې تیار کړي چې له همدې کبله قبایلي سیمې له مدني او ټولنیزو حقونو څخه کاملا محرومې ساتلې دي. صالح زیاتوي د پاکستان د همدغه قبایلو د ځپنې سیاستونو پر ضد یو ځوان د منظور پښتون په نوم راپورته شوی او غواړي له دغو سیمو نه د پاکستان د ترهګرۍ لاس لنډ کړي. صالح لیکي منظور پښتون ټولو ته ښکاره کړه چې د هر یو ترهګر تر شا یو پاکستانی پوځي ولاړ دی. صالح زیاتوي له منظور پښتون نه ملاتړ کومه پروژه نه ده بلکې له هغه نه ملاتړ د وجدان نارې ته لبیک ویل دي. دوی وایي زه هغه نه پیژنم نه مې لیدلی خو اخلاقي او مطبوعاتي ملاتړ یې پر ځان فرض ګڼم. زه چې کله د هغه خبرې اورم فکر کوم چې زما همسنګره دی خو په وزیرستان کې زیږېدلی. ښاغلي صالح همداراز منظور پښتون د مدني مقاومت نوی نوم او څېره بللې چې په وینا یې د ترهګرو او ترهګر پالونکو مخه یې ډب کړې ده. په هر حال تاسو د امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مې راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.